هل لك سر سره یو روپۍ نوچم او چا راته ویل راشئ مریضانو د یونان مې مریضانو چا راته ویل دغه کلینیک ته لاړه شه مفته دوا ورکوي صبۍ رشنه تلې وم ولایت کې ناسته وم چا چې هم رانه کړه هل لك سر عند الله وایي په امت ورکوي وړه ورکوي شیونه ورکوي چې دا څو ورځې کېږي موږ کور کې وړه نشته چې نشته هلته مې یوه بلدي ښځه دغې راکړه لږې وریجې راکړلې هغه هم غرمې جوشولې هل لك سر عند الله بينك اته لورګانې مې یوه دانه مړه سوې ده ما ویل که چې دوايي راته مفته راکړي دا ماشومان مې مریضان دي دغه ماشومه مې مریضه ده او هغه بله مریضه ده مکتب ته ځي خپې یې درد کوي بېرته چې راشي بیا شپې ژاړي بله لور مې ملاریا ده مورکه ده دا هم داسې مریضه ده هغه هم هغه ده ټوخېږي بیا چا راته ویلې دغه کلینیک ته لاړه شه مفته درمل ورکوي بیا زه راغلمه ځکه هلته راته مفته درمل راکړي کور په کور وګرځېدلمه چا راته یوه روپۍ هم رانه کړه بله ورځ هم د ماښامه لاړم څو چې مې پېژندل هغوی ته لاړلمه چا هم راته یوه روپۍ رانه کړه هل لك سر عند الله توشش نه مې صبۍ رشنه ستوني دي همداسې غوټې راختلي شپه سي که ته نه یې که څوک وچه ډوډۍ راکړي بیا یې موږ د پیاز سره پیاز یا هر شی چې پیدا سي بیا یې وخورو ورسره کله یې اوبو سره وخورو غرمې ډوډۍ مې نه وه خوړې دغې خوا نه را روان وو بیا مې ننبۍ والا ته ویلې دغې ته یوه دانه ډوډۍ ورکړه يكبر قدرك عند الله اوس بیخي راباندې ډېره سخته راغلې خیر به زموږ څه حال وي موږ سره څه پیسې هم نشته چې لاړ شو وطن ته الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك هل لك صدقات لا يعلمها إلا الله